Gari masiga timo de sargam shauq zama no ma isle ka waqta tum देखो बहरहाल मसाला खिलाओ ना वापस रानो हम दे इदारों चट करे दे बल सो वदे वक्त होगा ना मजदूरी को राखी मजदूरी पे पूरा को दी अपना जहां तले ना चाहते काबल तले ना चाहते इदारों पर खबर आ रही है दावा वादे मुलकड़े वो यौ बचे जैसे को वसा तकरीबन सरो पिंजरा उम्र है मशहूर और उसमें जब मसाले को पाकिस्तान इदारे की सुमर दिया मसाला इंसाफ شي کوم ځینو کې موږ راګي دا واسطه او نو موږ چې کوم نو په خاور باندې باندې ټول قرباني ورکړي دي موږ په قرباني ورکړو نه خاور لاس په کور کې نه ما شو مثال دی چې او بس نور موږ سوایو موږ پاکستان دارو راوي چې مثلا انصاف شي او کا دا دې په وجودم سجلنداري نو عدالت رشته دی هغه ته پیش کی یوازې دا نشه نورم ډېر زیات په ځایونو باندې ورک دي دا خو نه قانون دی او نه انصاف دی د یو پرنده چې بچی ورک شي خو دا د خپلو کسانو په رپورټ کې पेश 21 मार्च 2011 में कराची के रेगुलर कोच के कंडक्टर गाड़ी ने कराची की कुछ खड़ा सोरा दे तकरीबन 17 साल उम्र की थी न्यू शहर द मामा वक्त कल चाकड़े वो क्या हम टेलीफोन को वेची थी अशेर दमन तो टेलीफोन कर ले गल से की स्वाद के नयो देना दबर देना आखिरी टेलीफोन ने शांगवाटे न कर ले अदावादी को के तसो उशी को जमा दादा दे दो दाते जन स्वाद रोजे तेरे से जन करा लका हम रोजन न बातशी अगा कम बले कम रोते कम तहत शेर अगदा जन तचीरी का हाल मंदी या चा को गुरु जना पकड़ दिया ना मोरे ना दूर तो अतन का अल्लाह के दूसरा प्रकरण तो 2020 के आगे तो 2017 को तो यहाँ तो बनो तो 20 की हो बनो बात को तो डबल कभी 23 की शुरू अगर बच्चे हालात करता है बेटा को तखे मचले करता हुए और सीधा कभी न हालात क्लास में कभी अरमान मंगे को काचे है मोटे मोटे तक से हालात छे बचे और अकेला पास न होता नरवा لکه صورتحال چې هغه مونږ لکه د برداشت نه دي هر درد لته ورده یو درد نه ده پرېښودلی چا ته وینا کوم وایي صبر وکړه څوک وایي هفته صبر وکړه څوک وایي میاشت صبر وکړه او څوک څه وایي څوک څه وایي دا کاغذات تاسو ګورئ جی ایس پي ته په دې کې کاغذات دي چې ترمسټات ته او فواید لکه د کرنل او د میجره پورې او وزیر اعلی او لکه د قسمونو سماوات ته څوک لري کلم ته کور ته کلم یاره زه یم چې بس په هر صورت چې دی چې زما زوی ما ته میلاو شي یا مړ یاد باندې خو چې میلاو شي ما ته ډیزې وکړ زه خو به دا سوچ کوم که نه زما ټول کور ټول خاصه لکه په فریاد دی بچه و دی په تکلیف دی لکه داسې ټول نشته چې هغه د یاد نه لکه بهر شي زما نامه شدني دی او زه د سوات شین نوي کې سره زما تعلق دی دا پېښه خو داسې راغله چې موږ تقریبا داسې ماسخوتن لمونځ وشو او د حالات چې کوم خراب وو د صوبې په منځ کې پنډه کې توقع وکړه په ټول د حکومت موږ اشوف سروش کې روش راځي امانه چې پنډه راو شو په توګه سلور ډېر زموږی پر دې چې دی او په څومره نور چې شوي دي وایي کې ټول راټا او افسوس نه کو واقع چې دی هغه د خار په یو په سکول کې چې دا یو سکول چې پلی ګراوند په دې کې د لهي خپل جهاني کې جاوید اقبال شهید دی سپیچ هغه په کار کې شهید شو او د مکان باغو نو په دغه باندې راوي شو او دغه مسعودان جنازه و نو باید یو ځل موږ په لور شو چې پکې الکترل غش په کوم ځکه او خپل او دوه ورته ځینې نو په
دغه جنازه کې ته شهید د سپېچ جنازه دا رجوع بګینی مشبو او نور د ډېر په خود ځوانان ناظمان دا بګینو چونکې دا د اقبال تعلق مکان بخصو په دې کې د زیات خلک د مکان وو نو باور باندې چې کله د شمکان وکړو نو هغه پولیسو په ډول د خلکو او نو په ځان چې هغه ساګر شو فکر او شو او مکان مخکې به حلو ته چې په هر کور باندې نو لاسنیوي جنازم په تنه لګیا شپږ کسان په یو ورځ باندې مړ شو په یو نیم جنازي دا مکان به زیاتو کسان نو اجر سي دا د موږ او خاصه نو اکثر خلکو بیا په تفهم لګیا چې دا کومه چاري کړو نو اکثر شو چې سفرې ناز سيدوني خو شاعر شو نو اخر به خلکو په شو کې هغه کسان دې په ګونو وکړي او بیا دا غي خاصو باندې نو وکړي دا نه خبر دی نو دا غي پته ولګي چې څوک خط شوی دا هغه کورج کم نسو زمین سیستم نو هلکه ټلی نو ټلوي دا وګورل خو مکان ما د سیمه لو چې په هر کورج کې کم شو نو اول ورته چور دا یو نه پای هغه کومه واقع باندې دې چې کوم دي کوم د کور په واسطه دي نو دې اسمه حقیقت د برادری د یو مشربه حیثیت سره د زمینی بازار کې کار کوم زمون د میرانی بازار یو هغه بازارو چې دلته د لری خلک راتل میرانی بازار یو داسې بازارو چې د ټوټل وزیرستان یو مازغه یا یو زړه په حساب باندې حسابېدو په بدقسمتي سره په دې علاقه باندې د ریاضت په نوم باندې یو اپریشن وشو چې په هغې کې د ټوټل میرانی بازار د بلډینګ نه واخله تر ګډر پورې او تر خښتې پورې هر څه تباه شو دلته چې کوم نقصان یا تاوان وشو هغې د عقل یا د ذهن نه بره او چې د هغې کومه عضله وشوه هغې به زه درته په لنډه پښتو کې دا ووایم چې لکه په وړو کې د مالګې غوندې وه چې زموږ کومه عضله وشوه یا مونږ ته کوم څه میلاو شو هغې په وړو کې د مالګې په شان وه او زموږ چې کوم ډوډۍ دومره پوپلریټۍ چې دا ځینکې موږ او خلکو متعلق Persone studiato pure ma l'avete questo la masdrina quello che andata هذا بونس كفجر حتى ولا دي غرالي شغال عليه نظام الشبيات وبقول ما لقيت كل ناس بس زعلم كده دخلوا جنداي بتشيل جندا شماندي او داي خزلا سالور من نور دريو كون نوري او دا يوم داري وادي كده سالور كده بولي زانه كده يولي ور من دون دادم مو مش راتور زنجي دون سالم دي او دون كاتب چې په کې بدا خور امور لري دا وخت ما لري دا دون سالم دي سمو سمو دون سالم کوم روان دي چې په هیڅ ځای کې دون سالم ان نشانه که زمونږ د څو وکسان دا بن کړی دي ته ګوره دون سالم سمو روان دي د دې ټول دا چې ایران خط کناس کې دې خو دې ظالمانو مونږ نه کوي یا بس نه کوي کلمه نه وي چې روان کړی دا چې دا یو په من کې وته نه وته هغه دې ظالم او چې هغه نه لګونه چې کم کړو څه پته ونه لګي دلته فدونه خبر را تراله چې بس خبر شو چې تاسو کسې چات کړی دی او روډ په روډ په غاړه د غریړې پاتې شوې ده او بس په هغې کې زمونږ نه څوک د منډې وو نن بېرته هېڅوک هم زمونږ د منډې د منډې نه هېڅ څه پته نه ده لګېدلې لا د نن ساعته پورې هېڅ څه پته نشته دي خو موږ له دونه کس راشي هسې راته